سره کنه چې بل شپه چې دینو د حکومت لګیدل او دا اعلان کړه او دا نوټس جاری کړه چې 50 جماعتونه چې دینو دا غیر قانوني دي په غلط ځګونو باندې دا چې دینو زړه شوی دي او دا چې دینو منګه راچو ملګرو دا نوټس ورکړه او کنه په ماسوتن په یو مسجد کې چې دینو مولیانو منځو کو او خلکو کې منځو کو چې سهار را لږه جماعت ته نو هغه جماعت نو مکمل تور باندې عمل به هم نو او باغ ځګي باندې بوټي نال کړو ملګرو اوس چې دینو عوام راوته دي عوام چې دغه مسجد بچ دینو به واپس جوړو بیا به افتتاح کو مولیان هم چې دینو راوته دي او بل دا چې د اسلام آباد چې کوم پولیس دي نو هغه هم چې دین راوتی دي او د یو بل سره چې دین په جنگ شوی نن خو چې بیا پولیس کمو د دې وجه نه چې دین هغه څه ونه ویلو اوس چې دین مولیان لګیدلی دي او بیا چې دین افتتاح کوي چې موږ به دا مسجد واپس چې دین ضرور جوړو او دا کوم جماعتونو چې دین نوټس ورکړل چې دا به ختميږي ملګرو نو دا چې دین وای دا به بالکل نه کیږي دا کوم جماعتونو چې دین دیو شهیدان کړلو دا به چې دین موږ واپس جوړو ملګرو چې څومره کسان یې کنه دا ویډیو دومره شیر کړي چې ټولو خلکو ته ضرور ورسي او زمونږ د حکومت چې دین د بیخي چې دین غیر دیني ته چې دین کار ویلې ملګرو کله چې یو ملک د اسلام په نوم باندې ازاد شي هغه کې هغه کارونه کیږي چې په دې کافرانو ملکونو کې داسې کارونه نه کیږي دلته جماعتونه چې دنه شهیدان کیږي او بل دا چې دلته شراب چې دنه اجازه ورکړل کیږي ملګرو دا چې دنه د زمونږ مسلمانان ملکونه دي او دا چې دنه زمونږ حکمرانان دي او چې دوی چې کومه کارنامه وکړه الله رب العزت به ډیر زر غر کوم کی او د شبا شریف د حکومت به هم ډیر زر ختم شي په دې وجه باندې ځکه چې دوی چې دنه یو جماعت شهید کو د الله کور شهید کو او د الله کور چې شهید کو نه دي حکومت هم ختم شو او دوی الله پاک دې مرګ ورکړي کنه چې ټول دنیا ته به عبرت نشان ښه د عبرت نشان به دی جوړیږي دی مرګولي چې دی چې د جماعتونو شهیدان کړل یو بل چې یو وزیر اعظم لګیدل او هغه چې د جماعتونو اشتلی او شهیدان کړو او دغه مرګ چې نو بیا د دې طریقه باندې وشو کنه چې تاسو سوچ هم نشئ کولای ولګرو چې چرته هم چا په دین په سپکه کړل الله رب العزت هغه خلک ضرور غر کړل او زمونږ د حکمرانان چې دا الله پاک ضرور غر کوي او دی په دې مرګ کنه چې دا به عبرت نشان جوړیږي مرګرو چې څومره کسان یې کنه الله پاک دې نو د حکمرانان تباہ او برباد کی په کمنټ کې امين ضرور ولیکي ښه چې د خلکو ته چې نو تباہ او برباد شي دی په ملک په سیسه ملنډي راغستې دي او زموږ په جماعتونو په ملنډي راغستې دي زموږ په اسلام په دې خلکو ملنډي راغستې دي الله رب العزت دې تباہ او برباد کړي کدا جماعت څنګه شهید کړه دي الله دې غرق او پر کوي او تباہ او برباد دي چې زموږ د مشران چې دنو بالکل چې دنو دیو غیر دیني تکار ویل دي او دې چې دنو په بل لار باندې روان شوی دي اسلام پرې خره کنه او دې چې دنو په بل لار باندې روان شوی دي چې څومره کسان ویډیو ګوري ضرور شریک او دې خلکو ته ضرور ورسوي